نبی علیہ السلام تا چالو کہ دا حضرت علی بچے پیدا شو سار وقتی زر پا تلوار ورغی ویرو باسے معشوم ماتاو خواہ حضرت حسن رضی اللہ معشومو پا غیق کے والی او زنانا روڑا وی سیب دادے وی نمم والا سیخے دے وی حرب پا عربے کی جنگ تاوی جگڑی تاوی عرب خودیر زور ورو نو بچو لبیدا سے قسم نمونا کی خودل وینا دا حرب نم تک ندے دلزنم اکدم حسن حسن مانا خشتخ کلی وی دی خوخ کلی دی خشتہ دے نو حسن نمی والا کی خود او حضور پاک پخپل خل مبارکہ کی کجورا والا او اگا کجورا رواغشت دل پخل کی والا چلون بے دا حضور پاک لال مبارک دا وجود تا داخلش ورپسی یولس میاشت پس بل دور پیدا شو یولس میاشت پس دی پر رمضان کی پیدا شو اگا پا شو قدر کی شعبان کی پیدا شو یو بی بی و دا حارس لور اغی خوب لیدلیو دینا مخ کی راغ لحضور پاک لوی سیب یو دیر دا خطری خوب ملی دینے در تیویلی نشو وی وایا ما تا وایا سا خوب دی وی حضرت دیر خطرناک دی وی تا خو وایا وی زناستو مستانا چا دغوخ یو ٹوٹا را پریکلا او زماغی کی رو غرزول وی دا سے خطرناک خوب ملی دی حضور پاک مسکی شو وی دا خودیر خکل و خشتا خوب دی وی دا فاطمی با بچی کیگی او ستا غیق کے بے سوک در غرزیں او تبے پالنا کے دا زما دا غوخی ٹوٹا واقعی اقا سے وشوا دا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ بل معشوم شو یولس میاشت پس دا شو قدر پا میاش کی آغا معشوم دا حارس دیلور نورک اغیب پرورش و پالنا کولا چی حضور پاک تا پتاو لگی دا نظر بیا ورغی وی معشوم راوالے حضور پاک دی خپل غیق کیونیو وی نمم والا سکی خوت اغا زور نمی والا بیخیو وی حرب نمم والا سیب کی خوت وی ندی خو جنگ ندی جگڑا ندا دلزنم اکدم حسین نمی والا کی خوت حسن مانا کلی او حسین خشتو کی چی وطا منگ پختو کی وایو تصغیر دی دا حسن خشتو کی دا نمون والا نبی علیہ السلام کی خوت دا او دسرم حضور پاک اگا چلو که وکی ولا بانگوے پخپلا مبارک دا حضور پاک بانگ او اقامت لنبیر دا وقت داخل شو او پخل مبارک کی کجور اورو ولا او غیر دا پخلے کی ورکلا دا سنت طریقہ درونو چه کم معشوم پیدا شخ کلی نم بولیک دے بعض خلق خو خراب نمون ایک دی خراب نم بقتن نیک دے او بعض خلق دا کافر پا نم نمون ایک دی دا کافر پا نم بمبچولا نیک دے چه مانیخ کلی بھی یا دا پیغمبر نمی گورا حضور پاک یوزوی ابراہیم علیہ السلام نم کی خوت ابراہیم بلے قاسم نم کی خوت قاسم تقسیمون کی تاوج تقسیم خو سخی سڑے کئی بلے طاہر نم کی خوت طاہر مانا پاک او طیب مانا پاک دا خشتا نمونا نو یاد صحابو نمونا کی خودل پکار دی یاد پیغمبرانو یاد عالمانو او یاد نیکانو صالحانو خو پنم کی دا علماء سر مشورہ کوئے چی مانے غلط نی ذکر بعض خلق نم کی دی و دا غی مانا دیر غلط دی دا نم یو اثر دی انسان ترسے گی باہر کے یو صحابیو نبی علیہ السلام نراغی استا سنم دی وی زما حزن حزن سختے تا وی سختے تا وی دانم دی بدل کست خو سہلے ستا خو خوی نرم دی سخت خونے تا یرا دا اللہ رسول کتا پی نخ پکیگی نو دانم را لپلار و مور خود دی دا میں بدلے دو تا نڑکیگی دیر خدا دا غن وسیر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ دیر لوی جلیل القدر محدث تے وی افسوس چی زمونگ نکدا نوم بدل کڑے وی سخباوا وی اقا سختی زمونگ دا آغا پاولاد کی زمونگ پٹول خاندان کی پرتا دا نوم یو اثر وی نو نوم خنومی خودل پکاری خشتخ کلی حضور پاک لجی بسوکرالل او دا نوم تا پوس پیتیو کو کنوم بے خراب و ذر بے وطا بدل کا او کنوم بے خو دا برکت دعا بے وطا اکلو
نو دواړو له حضور پاک په خپل نومونه کېښودل، حسن خشتا او حسین خشتوکې، او دواړو له حضور پاک غیږ کې ونیول او خپلې لاړې وله خېټې ته داخلې کړې. اوس هم چې د چا بچی پیدا شي نو تاسو هم داسې کوئ، یو کجوره یا چواره دا یو عالم له لېږئ چې هغه په خوله کې ووایي، دا ګوټي چې ورته مونږ وایي، او بیا هغه د ماشوم خوله کې اچوئ چې د دې عالم د دې نیک انسان لاړه د ماشوم دې خېټې ته ړومبی ور داخله شي. نو خدای به د دې ماشوم په وینه کې برکت پیدا کړي، او د هغه عالم د علم اثر به پکې الله پیدا کړي، او د هغه نیکي به له خدای پاک خولې ته وردن نه کړي. دا بهتره خبره ده. بیا حضور پاک دواړو له عقیقه کړې ده په 9 ورځ. 9 ورځ باندې عقیقه سنت ده. دا حضرت حسن رضی الله عنه د هغې هم کړې ده، او د حضرت حسین رضی الله عنه هم کړې ده. عقیقه څه شی دی رونو؟ دا په 9 ورځ د ماشوم پکار د پیدایش د الک د پاره 2 ګډان او یا 2 چیلی، که ګډی وي نر وي او که ښځې وي، خو هغه ګډ او چیلی چې قرباني پې کېږي لکه د کالی د کال، او نقصان پکې نه، لکه څنګه چې د قربانۍ څاروي کې نقصان نه دی، کې به هم نقصان نه. او د جینۍ دپاره یو ګډ یا یو چیلی، او که وسې نه کېږي نو مختصر بل څه خیرات دی وکړي. او دغه د عقیقې غوښه په خپله هم خوړی شي، په خپلو بچو هم خوړی شي، په مالدار هم خوړی شي او په غریب هم، او په خپلو رشته دارانو. دا یو خوشحالي ده، خلک حلال کې او خپل دوستان رشته داران راوغواړي، او دا ماشوم دپاره دعا وکړي. دا په 9 ورځ پکار سر وله خریل پکاري چې سر وله وخورئ، او د سر د ویښتو سره چاندي وزن کې نو خیرات کی، هغه به چاندی روپۍ وي، اوس خو هغه نشته، نو هسې د لږ صدقه او خیرات وکړي. که هلک یې او که جینۍ وي سر به وله خورئ، او نوم دې وله کېږدي. نوم مخکې مې ښودی شي او په دغه ورځ، او که په 9 ورځې دا کار ونه که نو بیا دې په 15 ورځ وکړي، که نه ورپسې 9 نو د هغې طریقه راته اسانه او ښیم. ماشوم مثلا د چهارشنبې په ورځ پیدا دی، نو 9 راځي، د 9 په ورځ دې وکړي. که هغه 9 نی نو په بله 9 دې وکړي، که بله نی په بله 9 دې وکړي، که بله نی په بله 9 دې وکړي. ښه دا ده چې څومره زر وشي نو ښه ده. حضور پاک فرمایي وی چې د عقیقه وکړي او دا څاروی لال شي، د ده نه وینه لاړه، وی دې ماشوم باندې چې په مستقبل راتلونکې زمانه کې څومره تکلیفې او بیماری راځي، دې وینه سره د خدای پاک هغه ختموي. نو د حضرت حسن رضی الله عنه هم 2 ګډان لال کړي، او د حضرت حسین رضی الله عنه په عقیقه کې هم 2 ګډان لال کړل. دواړه ماشومان لویدل او حضور پاک به ځان سره کېنول. حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه فرمایي وی نیمه شپه وه، دا د حضور پاک د مرئی زوی و د غلام، وی نیمه شپه وه، وی یو ځل رالم، وی پیغمبر علیه السلام په دې غیږ کې څه پراتو او څادر یې تاو کړی، مکمل پټو، د ما ساجت و. وی ما چې خپل حاجت پوره که تپوس مې دی وکړه، حضرت د دې څادر لاندې څه دي، د غیږ کې م څه دي؟ وی څادر یې تلر که نو په یو پتون حسن ناست او په بل حسین، دواړه ناست. وی ما ته وی ای اسامه زما دې دواړو سره ډېره مینه ده، او تم ورسره مینه کوه، او دعا وکړه خدایه زه دې دواړو سره مینه کوم، الله تم ورسره مینه وکړي، او چې څوک دوی سره مینه کوي الله تا هغوی سره مینه وکړي. دونه محبت یې ورسره. یو ځل کور ته نبی علیه السلام فاطمې کره راغی، اواز یې وکړ ماشومان څه شو؟ نو دوی په خاورو کې لوبې کولې، وجودونه څښا شوي. نو فاطمې رضی الله عنها مناسب ونه ګڼله چې د خاورو خیرن نبی علیه السلام له لاړ شي. نو زر یې په لمبولو شروع کړه چې ورېږه ویې لامبوم، او خشته جامې ورته واچو مزېدارې چې بیا نبی علیه السلام له لاړ شي. نو وخت تیر شو، نو نبی علیه السلام واپس را روان شو، جماعت ته راغی، منبر باندې کېناست، تقریر یې شروع کړ. دواړو ته مور خشته جامې واچولې او پاک یې کړل.
وی ورشه بابا در پس راغلی و آواز یې درته کو. دواړه په منډه جومات ته رالل. حضور پاک تقریر کو دغه وخت کې او صحابه ورته ډېر زیات ناستو چې دی جومات ته رالل. نیغ پیغمبر علیه السلام له راتلل نو ماشومانو تیندکونه یې خوړل. نو حضور پاک منبر کې تقریر په ځای پرېښود او ورکوز شو. یو یې رونیو په دې یو رونی کېښو او بل یې رونیو په دې بل رونی کېنو او دیو فرمایل وی صدق الله، الله رښتیا ویلي دي، انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې دا مال او بچی دا فتنه ده. وی دا دواړه را روانو او ما تقریر کو. وی دواړو ته چې مې وکتل صبر مې وکړ خو بیا ټینګ نشم نو تقریر مې پرېښود او دواړه مې روچت کړل کې مې نو ګوره تقریر نه ویستم. دونه ورسره محبت او مینه بې انتها محبت. حضور پاک مبارک یو ځل حضرت حسن را روانو په لاره چې را روان دی او د هغې انتهایي مینه وه د پیغمبر علیه السلام سره، مینه د دواړو طرفونه. نو پیغمبر علیه السلام یو صحابي وی حضور پاک زر په لاره کېناسته. وی مې چې دا ولې کې او لاسونه یې خواره کړل، داسې یې خواره کړل. وی مې چې ولې کېناست؟ وی چې مې وکتل حضرت حسن را په منډه وی نبی علیہ السلام ځان ته راته رغاړه باس او سینې پورې ونیوه او چې کله به م ځان ته راته رغاړه باسه هر یو بچی دا دعا به یې کوله چې یا الله زما ورسره مینه ده او خدای ته ورسره مینه وکړي. حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فرمایي وی یو ځل نبی علیہ السلام مبارک لرالم، وی حضرت حسن او حسین ورسره او یې ډېر زیات خوشحاله و پیغمبر علیه السلام. وی ما ورته وی د الله رسوله نن ډېر خوشحاله نه وی. ولې نه؟ وی دا یو فرشته د اسمان نه راکوز شوه او دې فرشتې د الله نه اجازت وغوښته چې ما ته اجازت وکړه ځم او په نبي علیه السلام یو سلام اچوم. د اجازت فرشتې بغیر د الله د اجازت نه حرکت نشي کولی. نو ما ته د اجازت وکړه چې د لاړ شم او په نبي علیه السلام یو سلام واچوم. نو الله ورته وی چې ښځه ډېره ښه د اجازت ته لاړ شه سلام پې واچوه او یو خوشخبري م وله ورکه، یو زیری م ورکه. ته به سلام واچې او زما یو زیری ورکه دا چې ان فاطمته سیدة نساء اهل الجنه، فاطمه ما د جنت د ښځو سرداری. وإن الحسن والحسين فاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. او حسن و حسین دا به د جنت د ځوانانو سردارانی. خپل سلام واچوه زما دا زیری وله یوسه وی ځکه ډېر زیات خوشحاله. بعضې علما وی جنت کې وار سړی ځواني بوډا پکې نشته. یو ښځه راله بوډۍ حضور پاک له وی د الله رسوله ما ته دعا وکړه چې ما خدای جنت ته داخله کړي. حضور پاک ورته وخاندل وی بوډیګانې خو به جنت ته نه ځي. نو دا پریشانه شو وی هسې مونځونه کوم روجي نیسم چې جنت ته نه ځم. چې پوه شو نبي علیه السلام چې ښځه خفه کېږي وی تا به خدای ځوانه کړي نو جنت ته به ځې، د بوډاوالي په شکل کې به نه. نو علما لیکي وی جنت کې بوډاوالی نشته، هلکان به م ټول ځوانانی او ښځې به م پیغلې بی. که څوک په دنیا کې بوډا مړ دی هلته به ځواني. یو عمر به د ټولو جنتیانو، نه به پې بوډاوالی راځي او نه به عمر تېرېږي. دنیا کې عمر تېرېږي هلته عمر تېرېدل نشته. نو د دې نه دا معلومه شوه چې څومره ښځې دي د ټولو سرداره فاطمه ده، ځکه ځوانانې او پیغلې خو به ټولې. او چې څومره سړي دي د ټولو سرداران به حضرت حسن او حسیني د نبی علیه السلام نه پس. او څوک بله معنا کوي هغې وي د دې دا مطلب دی چې کومې ښځې په پیغلتوب کې مړې شي ځوانې او کوم سړي په ځوانۍ کې مړه شي د هغې به دوی سرداران به. بهر کې حضور پاک ته دا د الله د طرف نه وحی راغلی ده او خوشخبري او زیری راغلی دی چې ستا دا لور به د جنت د ځوانانو ښځو سرداری او دا دواړه بچي به د جنت د ځوانانو سړو سردارانی. خدای پاک وله خویونه هم ډېر ښایسته ورکړي او شکلونه هم ښایسته.
داسې اتفاق الله برابر کړو چې حضرت حسن رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د دې نوم نه پورته وجود سره یو شان دی. د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک او د نبی علیه السلام سر مبارک او لاسونه تر نامه پورې وجود چې څنګه و حضرت حسن هغسې و، او د نوم نه لاندې تر د نوکانو پورې د پیغمبر علیه السلام د وجود سره حضرت حسین یو شان دی. بره نیم وجود حسن او لاندې وجود حضرت حسین دا وسره مشابه. د نبی علیہ السلام مبارک د زمانې نه پس یو ځل حضرت حسن رضی الله عنه او حضرت علی صاحب دواړه په لاره روانو. حضرت ابوبکر صدیق ولا په مخه ورغی، نو د ده خو دا شکل خو د حضور پاک په شانتې و، د مټې ونیوه، وی زما د قسم په خدای وي علي صاحب اوس ولاړ دی چې علي صاحب تا ته نه دی تللی، ستا په شان نه دی، د حضور پاک په شانتې دی. علي صاحب خندل. حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی الله عنه هغه به هم ډېر زیات احترام کو، دوی کشرانو هلکانو، او بیا به حضرت عمر چې کم ځوانانو او مشرانو هغوی له تنخواګانې مقرر کړې وې ماهانه چې چا به جهاد کو، او دوی هلکانو 5,000 درهم یو کس له ماهانه تنخوا مقرر کړه. یو کس ورته ووی وی صاحب دا خو هلکان دي کشران دي، نو دا تا د قانون خلاف ورزي وکړه. وی چپ، دا دي څوک تا ته څه پته لګي؟ دا هغه دي چې د حضور پاک دواړه ډېر زیات خوښ وو چې دي چاته محتاج نه. د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې دواړه بیا ځوانانو، کله چې باغیانو د حضرت عثمان رضی الله عنه نه ګیره چوکړه او د حضرت عثمان رضی الله عنه د وجلو کوشش یې وکړ، نو حضرت حسن له پلار توره ورکړه، وی شابه د دې خلیفه امداد وکړه. وی څنګه وکړم بابا؟ وی بس دروازه کې ودرېږه چې څوک باغیان دنه دننه نشي. دروازه کې څوکۍ ته ولاړو، د حضرت عثمان رضی الله عنه څوکیداري کوله توره په لاس، هېڅ څوک یې نه پرېښودل. بهادر خو د حضور پاک وینه او د حضرت علی رضی الله عنه وینه. نو بیا باغیان د کوټې په شا ور ووړېدل، حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کړ. نو علي صاحب د خپل بچی نه حسن صاحب نه څپېړه وویسته، وی تا ته ما نه وي چې حفاظت پکې؟ وی بابا زه خو دروازه کې ولاړم، په بله څوک راته وشوي. بهر کیف صحابه د حضور پاک نه پس هم د دوی ډېر خیال ساتلی دی او ډېر زیات قدر یې وله کړی دی، او د قدر خلک هم نو. یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه په منبر ناست و دغسې، حضرت حسین رضی الله عنه ماشوم دی، راکوټی دی، ځکه د حضور پاک د وفات په وخت کې دی د 6 کالو 6 نیمو راکوټی. نو دی نیغ راغی او حضرت عمر یې د مټه ونیوه، وی راکوشه د ما د نیکه د منبر نه، دا د ما د نیکه منبر دی، زه د خپل پلار په منبر کېنه. حضرت علی رضی الله عنه ورته بېشک دا ستا د نیکه او ستا د پلار منبر دی، زما د پلار منبر خو نشته واقعي. بې دم د لاسه که چې تقریر اخلاص که نو په غېږ کېږه او بار یې وویسته، وی بچې دا درته چا ویلي؟ هغه وی چا به لمسولي ځکه ماشوم دي زما ورسره څه دي؟ وی ما ته خو هېڅ چا همدا نه دي ویلي، په خپله رالم. بیا یې پرېښود، غېږ نه یې کوز کو. وی بچې چې کله دې ما ته حاجت یو څه کار دې پېښي، ته هر وخت ماله راځه، تا ته به هېڅ نامنې څه ټیم کې ته ماله راځې راتلی شئ. نو دی یو ورځ حضرت عمر رضی الله عنه له ورغې، څه حاجت یې وغې له ورغې، نو په لاره څوکیدار دروازه کې ولاړ. څوکیدار یې څوک و؟ زوی و عبدالله ابن عمر. او ورته وی څه کې؟ وی ستا بابا له ورځم، کار مې دی ورسره. وی هغه سره حضرت معاویه رضی الله عنه خبرې اترې کوي. وی لږ سات صبر وکړه. وی ډېره ښه ده. هغه حضرت معاویه رضی الله عنه سره خبرې وکړې، دی واپس شو، وخت پکې ډېر تېر شو، نو حضرت حسن رضی الله عنه حسین رضی الله عنه واپس شو. لار کې حضرت عمر څه وخت په مخه ورغی، وی بچې تا ته ما نه وي چې ما له راځه، ته ولې نه راځې؟ وی زه خو امیرالمؤمنین درغلی وم، خو ما ته ستا زوی وی چې دی معاویه صاحب سره خبرې کوي. وی ګوره ستا راتلل ما له د هغې خبرونه ډېر بهتر چې راغلی، زه به ډېر خوشحاله شوم،
زما د قسم په خدای وي چې مونږ له د عزت خدای را کړی دا ستاسو په برکت، دا ستاسو د خاندان د برکت. چې ستاسو برکت نه وي زمونږ د عزت بنو، دا ستاسو د مخ. نو صحابه یې ډېر قدر به کوو، ډېر زیات عزت به یې کوو او ډېر احترام به یې کوو. او ولې به یې نه کوو؟ ځکه د حضور پاک انتهایی مینه وه ورسره او د حضور پاک خوښ و او ځان ته به یې را ترغاړه ایستل. دی چې کله ماشومانو جومات ته به رالل، نبی علیہ السلام ځان سره داسې بلد کړي چې حضور پاک به په سجده پروت و، دی به وله په شا وروختل، په شا به یې ناست و. او حدیث پاک کې راځي چې تر هغې پورې به نبی علیہ السلام د سجدې نه سر نه پورته کو چې دی به ترې کوز نه شو. هسې نه زه سر پورته کم ده ونه غورځېږي. یو ځل دا یو ماشوم راغی او پیغمبر علیہ السلام په مانځه ولاړ دی او دی کوشش کوي ورخیږي. ماشومان خو نه پوهېږي چې ما واخله که نه. وی نبی علیہ السلام د مانځه په دوران کې په دې لاس ونیمه او په دا خپله اوږه د پاسه کې. وی یو ځل نبی علیہ السلام مبارک حضرت حسین رضی اللہ عنہ په غیږ کې کېنولی او دې د پیغمبر علیہ السلام سره لوبې کوي. نو د لاس راغشتي دي او د پیغمبر علیہ السلام په دې ګیره کې وی حضور پاک مبارک خپله جبه راوویسته او د حضرت حسین په خوله کې ورکړه او دې لګیا د پیغمبر علیہ السلام مبارک جبه سټي. دې نه مبارک خلک نور کېدی شي شونډې به یې وله ښکلولې او سترګې به یې وله ښکلولې. او چې کله به د سفر نه راغی نو فاطمې رضی الله عنها کره به ورغی، یا ماشومان راوباسه. څه شو ماشومان چې تر څو به نبی علیہ السلام دا ماشومان نو لیدلې نو هغې پورې پیغمبر علیہ السلام کور ته نه ته خوب به نه ورته. لیکن زړونو د زمانې تېرېدو سره په دې دنیا کې ازمایښونه امتحانات ډېر راځي. او د حضور پاک مبارک یو حدیث ته وی چې څوک په دنیا کې خدای ته څومره خوښي نو د دنیا تکلیفونه او پې زیات راځي. اشد الناس بلاء الانبیاء، په سخت ازمایش په پیغمبرانو تیر شوی. حضرت ابراهیم علیہ السلام ته وګورئ څومره تکلیفونه، اور کې وغورځېد، د وطن نه وویستلی شو او ښځه او بچي په دشت و بیابان کې پرېښودل. حضرت موسی علیہ السلام ته وګوره، ماشوموالي کې دریاب ته وغورځولی شو او بیا سړی چې کله مړ شو نو مدین ته پیاده منډې وی او 10 کاله د شعیب علیہ السلام خدمت وکړ. حضرت عیسی علیہ السلام جون ته وګورئ، هغه جمدونی یهودیانو وجنو خدای پاک ته اسمان ته پورته کړ. حضرت ایوب علیہ السلام تکلیفونو ته وګورئ، د حضرت یونس علیہ السلام سختو ته وګورئ چې دریاب کې د کب ګیړې ته ورسېد. نو په پیغمبرانو اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، بیا چې پیغمبرانو ته څومره خلک نږدې وي هغه تکالیف پې زیات راځي. دقه رنګې په دوی نبی علیہ السلام یې څومره تکلیفونه، کله طائف ته ځه، کله خلک په کاڼو وله، کله مری کې ورته څادر اچوه او کله د خپل وطن نه مدینې شریفې ته هجرت کوه. دا څومره تکلیفونه دي. دارنګې صحابه کرام وایي څومره تکلیفونه تیر دي. نو په دې دواړو باندې هم سخت تکلیفونه تیر شوي. حضرت علی رضی اللہ عنہ چې کله وفات شو، شهید شو، نو دې د هغه په ځای بادشاه شو. د حضرت معاویه رضی اللہ عنہ د منځ کې یو جنگ کېدو والو، نو دې راغې د صلح وکړه. خلکو ورته وی جنگ نه کې یریږې، وی نه، زه د خپل نیکه یو پیشنګویي ښکاره کول غواړم. حضور پاک یو موقع باندې فرمایلی و، حضرت حسن ته داسې مخامخ وکتل، وی ان ابنی هذا سید، وی زما دا بچی سردار دی، ولعل الله یصلح به بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، وی الله بر د پلاس د مسلمانانو د دوو غټو ډلو په منځ کې جوړه کوي. وی زه د هغه خپل نیکه پیشنګویي پوره کوم. نو د حضرت معاویه رضی اللہ عنہ سره جوړه وکړه بس شرطونو، او چې جوړه یې سینګ وکړه یو شرط پکې دو چې 6 میاشتې به حضرت حسن رضی اللہ عنہ بادشاهي او بیا بادشاهي حضرت معاویه رضی اللہ عنہ ته پاتې شي. په دې 6 میاشتو کې دنه د نردې او بیبي او جاده نوم یو
هغې وله زهر ورکړل. د هغه زهرو د لاسه دی شهید شو. دا هم غټه ابتلا ده او امتحان او ازمایش دی. دویم رور چې دی حضرت حسین رضی الله عنه، هغه تاسو ته معلومه ده چې هغه سره څومره انتهایی ظلم او څونه زیاتې وشو. حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل ژوند د خپل زوی دپاره بیعت واغه چې یزید دی، او دې زوی ته وصیت وکړی بچې د یو څیز نه یارېږم، یو څو کسان به ستا بیعت نه کوي، خلاف پدې کوي، په هغې کې به یو حضرت حسین وي، خو بچې ګورې ظلم به ورسره نه کوې، که کله ستا او د هغه منځ کې څه لانجه پېښه شوه نو ګورې عفوه به ورته کوې. پام کوه بچې، ورې خپله توره د پیغمبر د نوسو په وینه رنګ نه کې، دا به لوی نقصان شي. ډېره ښه ده. معرکه داسې پېښه شوه چې د کوفې دا خلکو دوی حضرت حسین رضی الله عنه ته سوال جوابونه ولېږل چې ته راشي، د خو بیعت ونه کوې نه کوم. هغه وخت کې د مدینې چې کوم ګورنر و والي هغه راغو حضرت حسین رضی الله عنه ورته وی بیعت بکې. نائب والی چې مروان نائب گورنر، هغه گورنر ته وی داسې وکړه په قلار کښېنه، ګورې دا حسین رضی الله عنه راوغواړه که بیعت یې د یزید وکړه خو ډېره ښه ده، او که ویې نه کړه ګورې مړی کا سر ته ووه. چې دی راغود حضرت حسین رضی الله عنه ورته وی معاویه صاحب وفات شوی دی او یزید سره بیعت شوی دی، تم دې له راوستی چې ته دا بیعت وکړې. وی زه خو داسې بې سوچه بیعتونه نه کوم، ماله مقرره که زه به سوچ وکړم، صلاح به وکړم، بیا به سره ګورو. وی ډېره ښه ده. دی راووت. هغه مروان چې کوم نایب والي دی او ورته وایي ما راته چې څه ویلي و غلطي دې وکړه، درنه ووت، اوس به یې قابو نه کړی شي، بس چې بیعت یې نه کو سر به دې ته قلم کړی. وایي چپ شه ظالمه، د پیغمبر علیه السلام نوسې زما په توره سر قلم کو. څه ګډې وډې وې. د کوفې خلکو پسې خطونه راولېږل، وی دلته راشه او مونږ به دې ملګري یو او مونږ به تا خلیفه کو. لاړ د کوفې خلکو په دوکه بوت، حقې د کوفې خلکو هلته شهید که په کربلا کې. اوږده قصه ده، هغه قصه درته نه کوم، خو یوازې دې نو 2 کسان د خاندان نبوت ګلونه ټول یې مړه کړل، شهیدان یې کړل. حضرت حسین رضی الله عنه ټول خاندان، 2 کسان، او ښځې پاتې شو، ماشومان پاتې شو، او باقي 2 کسان دا ټول دومره په بېدردۍ شهادتونه ورکړي دي، دومره په بېدردۍ چې مخامخ د فرات دریاب و د هغې اوبې پې بندې کړې وي. حضرت حسین رضی الله عنه ته وي ظالمانو، وی د فرات د دریاب د اوبه سپي او خنزیران سکي، او د پیغمبر په نوسي بندې دي، یو بندې نه درکړو. هغه قصه درته نه کوم، سخته قصه ده. ټول یې شهیدان کړل. او بیا چې کوم د کوفې ګورنر عبیدالله ابن زیاد سرونه یې ترې پرې کړل، هغه یې وړل. یو صحابي فرمایي وي زه په دې موقع ناست وم، د حضرت حسین رضی الله عنه سر یې په یو خانک کې راوړه، او دې عبیدالله ابن زیاد ته وي مخکې کېښود، وی ده سره یو چوکه وه، وی دې پوزه یې داسې رابروله، وی خلک وایي چې دې ښکلی دی، دې خو خشته نه دی. وی میا چې ظالمه مه کوه ظلم، زما د پرب قسمې چې ما په خپله حضور پاک مبارک لیدلی دی چې دا شونډې او دا پوزه یې ښکل کړې ده. د دې وجودونه بغیر د سر نه او بې کفنه ښخ شوي دي، بې د سرونو نه. هغه عبیدالله ابن زیاد خدای بیا مردار که یو څو ورځې پس هغه سره داسې ظلم وشو چې د هغې نه ظلم خو نه سم کار ورسره وشو، خدای نه مې ظلم ووه. خدای پاک داسې کړل چې هغه کم خلک د حضرت حسین رضی الله عنه په شهادت کې شامل وو، په مرګ کې هغه ټول سر قلم شو، او د دمشق د جامع مسجد کې دا سرونه خواره واره پراتو. یو عالم لیکي او تابعي
وی زه پخپله ولاړم دې سرونو ته مې کتل. وی دا گورنر عبیدالله ابن زیاد وی د سر پکې پروت و. وی خلکو چغې کړې جات جات دغه دې راله. وی مې چې دا څه شي یادوي چې راغله؟ وی چې مې وکتل یوه اجدها وه. خلک تماشې ته ولاړ. دا اجدها راله او په دې سرونو ګرځېده یو سر یې کته بل. د دغې گورنر عبیدالله ابن زیاد سپېمو ته ورننوته. وی دننه پکې ننوته. وی بیا راووته بیا لاړه. وی بیا به راووته. وی بیا خلکو به بیا چغې کړې قد جاءت هغه اجدها بیا راله. وی بیا به دغسې په سرونو کې ګرځېده او د عبیدالله ابن زیاد په دې سپېمو کې بدن نه لاړه. څو ځله وی دا اجدها ما وکته چې وته به او راتله به د په دې سپېمو کې بدن نه کېده. حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرمایي دین اندازه ولګوئ دا کافي ده. وی ما پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولید. د عاشورې دا روز و د شهادت ښه نن چې کومه روز ده. وی سر مبارک ببر سر او خورې او دوړې پیلوتې وې او یو شیشه وه ورسره. سر مبارک باندې دوړې او خورې لوتې دي. وی ما ورته او ډېر پریشانه دی. ما په خوب کې ولید. مې چې د الله رسوله ولې دومره پریشانه او دا تاسو به سر مبارک خو خورې لوتې وجود باندې دوړې دي. وی شهدت قتل الحسین آنفا. وی اوس د حسین قتل ته تللی وم هلته حاضر شوم دغه ځای نه رالم. مشکات کې شته او لاس مبارک کې د حضور پاک یو شیشه و پکې وینه وه. وی دا زما د نوسي د حسین وینه ده. دا دومره ظلم شوی دی. اصل کې دارونو د یهودیانو سازش. بعضې خلک منافقان ځان ته به مسلمانان او دنه کافران. د هغې سازش پکې شامل. ګنې داسې وجودونو له د انسان لاس ورتلل سوال نه پیدا کېږي. خدا یو ټکي دی چې کله د انسان د زړه نه د خدای یره پورته شي شرمخ چې شرمخ شو بیا دی نه د انسان پروا کوي نه د پلار کوي نه عالم کوي او نه د نیک سړي کوي. بیا د انسان د مرګ د چرګوټي نه ورته آسان ښکاري. اصل چیز د خدای یره ده. نو چې څوک د حضور پاک سره مینه کوي محبت کوي د هغه لاس په سینګ د حضرت حسین ښکلي وجود له ورشي. دا سرونه بیا یوړل یزید له شام ته هلته تحفه کې ولیږل. الله اکبر. او چې څومره زنانه وې دی م وله بوتل. عبیدالله ابن زیاد ته چې کله دا پیش شو که نه دا سرونه م ورته پیش شو. څومره عجیبه ده. او دې سرونو سره ورته هغه زنانه د نبوت د خاندانم پیش شوې. څوک و؟ د پیغمبر علیه السلام د تره نوسي و اولادو د حضرت عباس نوسي بچي او د حضرت حسن اولادو د حضرت حسین بچي و. د فاطمې رضی الله عنها بله لور و پکې زینب. دا څومره ظلم دی چې دی مدرور دی او د هغه چې کوم شهدا یې د هغې سرونه هم پراته دي. دی ورته پیش کړل. وی خوشحاله شوی. دی ورته غږ نه کوي. وی ستاسو دې مشرانو له خو خدای سزا ورکړه. حضرت زینب ورته غوسه شوه. ورته یې وی نه مونږ د ایمان دی چې د الله را طرف نه څه مقدر و هغه وشو او زما د مشرانو له الله سزا ورنه کړه. الله شهادت د فاسقانو په لاس ورکړ. او زه پې خوشحاله یم چې دا د خپل نیکه سره میلو شو هغې سره ملاقات وشو. یو پکې جمدې پاتې والی ابن حسین د حسین رضی الله عنه زوی علی امام زین العابدین. وی دا څوک دی؟ وی دا زین العابدین دی. وی نوم یې څه دی؟ وی دا علی د حسین زوی دی. وی دا پکې ولې جمدې دی؟ دا مړکې. وی چې دا مړکې لفظ یې ووی نو حضرت زینب د خپل رواره ته را ترغاړه وته. وی ظالمه په دې دومره وینو موړ نه شوې.
او چې دا ملک مونږ سره څه کوي زمونږ خو بل څوک نارینه نشته تاله رحم نه راځي ته څنګه مسلمان یې ته خو کافر یې مسلمان نه وی کافران دا دي چې دا کمړه دي زه کافر نه وی پیغمبر باندې د ایمان شته چې په پیغمبر د چې ایمان نه هغه کافر وي چې په پیغمبر د ایمان د پیغمبر د خاندان د ښځو خیال ولې نه ساتي علی زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ عنہ او ورته وی اتما که وجنه نو یو خبره درته کوم چې دا ټول ماشومان دی او ښځې دی او جنکې دي د خدای لپاره څوک امانتګر وګوره چې دی خو مدینې ته ورسوي څوک به دا رسوي نارینه ورسره یو نشته نو بیا یې پرېښود غږ یې ورته ونه دا هر څه په تحفه کې یزید له ورسول شام ته چې هغه له ورسېدل اپې خفه شو هغه وی دا خو انتهایی ظلم شوی دی ظالم ته خو ما دا نه ویلي چې داسې ظلم کوه او دام حقیقت د تاریخ لیکلي چې د یزید په کور کې لوی ماتم شو زنانو یې جړل ځکه د دوی د پیغمبر علیه السلام د خاندان سره رشتې وې دا خو ډېر ظلم وشو دا خو ډېر زیاتې وشو نو یزید هم پرې د خفګان اظهار کړی دی او بیا د دوی ډېر قدر کړی دی او ډېر زیات عزت یې وله کړی دی او هغه سرونه ډېر په قدر خښ کړي دي او دوی له جامې جوړې او څوکیداران ورکړي دي مدینې شریفې ته رخصت کړي دي خو دا یو غلطي د هغه نه هم شوې ده چې ګورنر له سزا نه ده ورکړې پکار دا وه چې دغې ظالم ګورنر ته خو یې سزا ورکړې وه که نه یا چې څوک د حضرت حسین رضی الله عنه په قتل کې شامل و چې هغوی له سزا ورکړي چې هغوی له خو یې سرونه قلم کړی وې که نه نو هغوی له سزا ورنه کړه د دې وجې نه خلک د ته په ښه نظر نه ګوري بهر کیف دا یو آزمایش و او دا آزمایش په دې خاندان نبوت تیر شو د عاشورې ورځ باندې دا دوه یا ګلونه دا د عاشورې په دې ورځ باندې شهیدان شوي دي نو بعضې خلک د عاشورې دې ورځ ته سپېره وایي او په دې ورځ ماتم کوي او په دې ورځ تورې جامې چوي دا ښه خبره نه ده د عاشورې ورځ سپېره نه ده یو انسان د جمعې په ورځ مړ شي د جمعې ورځ سپېره نه ده هغه انسان بختور دی چې خدای وله جمعه ورکړه نو دا ما تیره جمعه درته ویلي و د عاشورې د ورځې فضیلت مې درته ویلي و چې لسو پیغمبرانو له خدای پاک په دې ورځ خوشحالۍ ورکړې دی نو که دا دوه یا کسان په دې ورځ باندې شهیدان شو نو دا بختور و شهادت خو د انسان دپاره ډېر لوی بهتر شی دی سړی چې شهید شو نیغ په نیغ جنت الفردوس ته لاړ او چې کوم سړی شهید شو روح یې د بدر او د احد شهداو سره میلاویږي نو شهادت دا د صحابو او د دغې تابعینو د نیکانو خلکو مطلوب شي او د الله نه به یې غوښته د شهادت سوال به یې کوو نو دی ټیک د ظلم ورسره وشو انتهایی ظلم خدا شهادتونه هغوی ته په دې ورځ میلو شو نو دوی بختورو چې دا شهادت ولا خدای په دې بختوره ورځ ورکړه داسې نه ده چې دا روز سپېره د ورځ نه سپېره کېږي دا ورځ بختوره ده ما درته تېره جمعه ویلي ما په دې ورځ روژه نیول پکار دی چې څوک نه ویشي او په دې ورځ باندې خپلو بچو له فراخه رزق ورکول پکار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشوراء وسع الله علیه سایر سنته وی چې چا خپلو بچو له په دې ورځ فراخه رزق ورکړه دله به خدای پاک ټول کال فراخه روزي ورکړي د حدیث راوی دی حضرت سفیان هغه وایي وی مونږ پې تجربه کړې ده وی چې څنګه نبی علیه السلام فرمایلي مقسم مونته ده نو په نن ورځ خپل بال بچلا فراخه رزق ورکړي او د حضور پاک د مبارک نوسو د هغې متعلق که څوک ښېګړه کوي نو ادا دي چې صدقه وکړي خیرات وکړي او د هغې ثواب هغوی ته وبخئ دا بهتره خبره ده باقي قبرونو له تلل په قبرونو اوبه چول روجې چول مسوره چول دا د شریعت خلاف عمل دی مقبرې ته خپلو قبرونو له دا نه چې په نن ورځ به دی او په بله ورځ به نه دی هره ورځ سړی تلی شي د عبرت دپاره او د دعا دپاره چې هغې ته سړی دعا وکړي
او تلاوت دپاره چې تلاوت وکړي او د هغې ثواب ورته ورسوي. دې دپاره سړی تلی شي هر وخت، دا نه چې د عاشورې په ورځ به ځم او په بله ورځ به نه ځم، او نه د عاشورې په ورځ ماتم پکار دی. ماتمونه په شریعت کې نشته. هر انسان چې وفات شي او دې مړ شي 3 ورځو پورې د هغه وارثان د هغه تعزیت کولی شي، او له 3 ورځو نه پس غم ختم. خدای پاک دا اخترونه ولې مقرر کړي دي؟ دا رکوټ اختر او لوی اختر او دا مختلف خوشحالی، دا دې دپاره چې په انسانانو غمونه راځي، چې دا اخترونه پې راشي دا غمونه به ختم شي، خوشحالي به وکړي. بهر کیف دا ورځ سړي ته د دغه پاکو خلکو پاکو بچو د نبي علیه السلام د هغوی غم راښکاره کېږي، را تازه کېږي. نو په هغې ماتم نه دی پکار، په هغې دا پکار چې سړي 2 رکعاته نفل وکړي، د هغې ثواب ور وبخي. یا صدقه او خیرات وکړي، صدقه مالدار لم ورکولی شي او غریب لم، خپلو بچو لم ورکولی شي او رشته دارانو لم، او صدقه وکړي او د هغې ثواب هغوی ته وبخي. دا کار پکې وکړي، دا عمل. هغه عمل مونږ له نه دی پکار چې کوم د شریعت او د سنتو خلاف وي، په هغې الله هم خفه کېږي او د الله رسول هم پې خفه کېږي. بعضې خلک یې که نه په دنیا کې دا ملنګانې او څښا بینتې دي، او چا سره شپیلی په لاس کې وي او چا سره بیزو په لاس کې وي، هغه ګډی او شلیللې جامې وي، او د مانځه وخت یې دلته غواړي خیر غواړي کچکول وسرئ. خلک وایي دا لوی سړی دی، دا ډوم لوی سړی نه دی. لوی سړی به مونږ هغه ته وایو چې الله ورته لوی سړی ووایي، د الله رسول ورته لوی سړی ووایي، او شریعت ورته لوی سړی ووایي. دې مونځ نه کوي، څنګه لوی سړی شو؟ نه کنه وی ملنګي اختیار کړی دا او دولت یې پرېښی دی. ما یې دې ته لویوالی نه وایي، حضرت عثمان خو دولت نو پرېښی رضی الله عنه، عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خو دولت نو پریخی. دولت پریخودل خو کمال نه دی، د دنیا شلیدل جامع غستل خو کمال نه دی، او کچکول پلاس کی گردول خو کمال نه دی. سوال حرام دی، قطعی حرام. سوال بنه کوي د مخلوق نه غوښتنه بنه کوي، او دی خو کچکول پلاس ګرځي، یو ځای دانې غواړي او بل ځای غنم غواړي او بل ځای کیوړه غواړي، او د دې غنمو دانو دپاره کله بیزو ګډی، یو کله ښکر کې چغې وي، یو کله شپیلی وي. دا د کوم ځای نه کمال شو؟ د شریعت خلاف، د پیغمبر علیه السلام خلاف، او د الله خلاف. مونځ نشته او دست نشته، دی ملنګي کوي دی ملنګي که نه په ملنګۍ سړی کمال ته نه رسی. که یو سړی غریب دی، جامع نشته، پیزارې نشته، او دی ورسره خدای یادوي، دی ورسره تهجد کوي، دی الله یادوي او د الله ذکر کوي او خدای ته ځان نږدې کا، دا د خدای په نزد ډېر قدرمند دی. نو زمونږ په اصطلاح کې عموما چې کوم سړی مالدار خاني وی دا د خدای نه لرې دی. نه، هغه مالدار او خان چې هغه د الله عبادت کوي، هغه مالدار او خان چې حلال نفقه ګټي او په حلال ځای کې لګي، هغه خان او مالدار چې حج لذي عمرې لذي، جماعت کې امداد کوي، غریب سره امداد کوي، گاونډي سره مدد کوي. قسم دې دغه کم ملنګ چې بیلماز او بیودس او سوالګر او خیرمار دی، د هغه نه ځمکه ډکه که د خدای په نسې دا مالدار بهتر دی. او هغه غریب چې د پروزې دره کې نه لګي او شلیدلې جامع چولې ده، مونځ کوي او دس کوي او خدای رضا کوي او ذکر کوي. هغه خانان چې هغوی مونځ او دس نه کوي، خدای نه یادوي، حلال حرام نه پیژني، هغه یو غریب د دې خان نه ځمکه ډکه هغه ته غوره دی. نو یوازې ملنګي او غریبي دام کمال نه دی، او یوازې پیسه ګټل دام کمال نه دی. ګوره دولت بر دنیا بے شکه گٹے. یو صحابی دی دا حضور پاک حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، دی دا یو قبیله سردار دی، اوس قبیله بیوتوی. یو ذل حضور پاک مبارک لپا مخا ورغی، نو دا دوارو جہان مبارک سردار و سر مصافحه اکلا، لاسونه و سر ملا اکلا. نو چی لاسونه ملا اکلا، دا دی صحابی دا لاسونه سختو، څوک چې کار کوي کوداله وی، سسکوره وی، دا لاسې لغونده کلکی.
دغه صحابي لاسونه سختو کلکو، دا ځایونه کلکو. نو حضور پاک مبارک پہ پیش ہو، وی سعد ابن معاذ وی دا لاسونه خود سخت دی کلک دی، دا ولی وی دا اللہ رسول بچولا پہ محنت کوم او مزدوری کوم او نفقه پہ گٹم، سسکور پہ وام کودال پہ وام چاری پہ راکاگم زکا سختی. حضور پاک مبارک دا غاغ دوال لاسونه رو چت کل او ورلی خکل کرل، وی دا لاسونه بجنت تزی. نزان نا محنت او مزدوری حرام ندا کہ اوصل کسب کئی. طلب الکسب الحلال فریضۃ، طلب کسب الحلال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طلب کسب الحلال، دا حلال رزق طلب کول فریضۃ بعد الفریضہ، دا دویم نمبر فرض دے. ولی کہ حلال رزقونه گتے ځان لا او بچولا روجه به څنګه ونیسي، وجود به کمزوري، او بچی به مون څنګه کوي، او تبه مون څنګه کوي، او تبه غریب سره مدد څنګه وکي، او حج له به څنګه لاړ شي، او زکات به څنګه ورکي، او صدقه به څنګه ورکي، او جماعت به څنګه جوړ کې، او د گاونډي مدد به څنګه وکي. دا خواله کېږي چې سړي سره پیسې او دولتي والا. نو د مارونو مال گٹل دا نه گناہ دا و نه جرم دے. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پا صحابوں کے مالدار و حضور پاک تم پتہ دا چھ مالدار دے. چکل وفات شو سمر مالدارو، چکل وفات شو نو داغا مال تقسیمے دا. نو سالور بی بیانے وی، نو یو بی بیے وی زپا میراث کی پورا عیسا نغوارم، مال پا دے نقد مال کے لگون دے شے راکے، نقد مال کی پوٹے راکے، پورا نہ پاسونو کے غوارم، او نہ پا گڑو چھیلو کے غوارم، او نہ پا اخانو کے غوارم، او نہ پا کورونو پا زمکو پا باغونو پا جائیداد کے غوارم، پا نقد مال کی پوٹے غون دے شے راکے. نور میں جت نشتا. نو اتیا ذرا اشرپے والا ورکلیں، بلکہ یو دے کہ سلورنی میں شلی ذرا رازی. اتیا ذرا اشرپے یو اشرپے نن سبا دا بلو پیسو دا سلگونو نیم قیمت زیاد تے، لکہ اشرپے دا سرو زرو سے کباوا. نو دا دین کروڑون روپے جوڑے گی، کروڑون دے دا خزی پوری سا نا دا پوری سے دا سریخ سلور خزی نو دا یوی پاکی 2 درشم ایسا کیے گی، اسے 2 درشم کے دا. نو کدے 2 درشم ایسا نو ٹول مالے سونا شو. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سر سونا مالو، صحابی دے دمرا مالو پخوا خدا کاغذی روپے نوے ڈبلی روپے بوے. نو آغا اکثر زنگ کے دے با ابے سپاکولے، نو دا سفید طریقے سے جوڑا کرے وا دمرا نوے چلاس کے راوالی یا نوکران ورتکین یو سپے کی پا میدان بے واچولے. نو اوخان او قچر او خربے پہ گردول چی داغی پخپو دا پاکی جو سپاجی اندازہ لگے وے سمرا مال دا خدای نه دی پریخه. مال دولت گناہ نه ده، خو خدای به سره نه پریده، الله به نه پریده. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، قرآن شریف کے اللہ فرمائے. صفت کئی وی بیعم خدا، تجارتم خدے، دکانداریم خدا، نوکری ملازمت سڑے کئی دام خدے، او دا دنیا کار روزگارم خدے، خو چے اللہ یہ رنشی. او که اللہ دیر کو صرف دا دنیا دے واغشتا، نو حب الدنیا، محبت دا دنیا بیا رأس کل خطیئہ، دا ہر گناہ جرڑا دا جرڑا بنیاد دے. بس دا سے محبت بنکے چھے اللہ پاتی شی کہ دنیا سر لکا دکان دے دے دا مانزو اخراق ضرب بن کی جماعت تبا منڈکے تیگی با پکے نکے دوکہ بنکے اللہ برضا ساتے، او کنت پدے کے دوکم کے حرامم کے او ورکے سپک او اخل درانا او دا مانزو اخراشی او گاکرانا خرابیگی. نو دا اغا دنیا دا چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا مینشو دنیا سر دا آخرت پا مقابلہ کے، دا دنیا سر مینشو دا اللہ پا مقابلہ کے. نو دا اغا دا چھے وی حب الدنیا رأس کل خطیئہ، وی دا دنیا مینا دا ہری گناہ بنیاد دی، بنیاد دے اغا بنیاد شو. اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام یو ډیر لوی بادشاہ تیر شوی دی پیغمبرم، او په دې دنیا باندې دا حکومتو
یوازې په انسان نه په پیریانو هم حکومتو. تاسو چې دیوان ورته وایې په دې پیریانو کې یو مضبوط قسم دی، ډېر کار کوي او په لږ وخت کې ډېر کار کولی شي. په هغې باقاعده حکومتو، پیریان او په انسانانو. او الله والا قرآن شریف کې الله فرمایي داسې ژبې ورکړې وي چې د دې حیواناتو په خبرو هم پوهېده او د مارغانو په خبرو هم پوهېده او د میږو په خبرو هم پوهېده. دا والا الله یو طاقت ورکړی او په هغه زمانه کې چې څومره دنیا وه او څومره خلکو په ټولو د پاسې حکومت و. الله نه سوال کړی رب هب لی ملکا لا ینبغي لاحد من بعدي. الله داسې بادشاهي راکړي چې زما نه پس تر قیامته پورې دا بادشاهي بل چاله ممکنه نی، مناسب نی، ممکنه نی د بل چا ډوینه. یو ځل حضور پاک مبارک صحابه کرامو ته فرمایل وی بیګا یو پیری راغی، وی اوره راوړو زما مخې ته وغورځه. وی ما کلک ونیوه، وی ما وی د جومات د ستن پورې تړم چې سبا دا ماشومان او ښځې ورته وګورې دا واړه و پورې لوبې وکړي. وی بیا مې د خپل رور سلیمان علیہ السلام دا دعا را یاد شوه چې رب هب لی ملکا لا ینبغي لاحد من بعدي، چې الله داسې بادشاهي راکړي چې بل مناسب نی. نو د هغه په پیریانو او په شیطانانو په دې بادشاهي وه. نو مې که دې زه نیسم خدا زما په د بادشاهي قایمه شوه، د لاس لاندې مې راغی. نو بیا زما د رور د سلیمان علیہ السلام په دعا کې یو بوټی کموالی راته، فرددته خاسئا، نو ذلیله مې خوشې که چې ځه نه دې طلب. نو دې پیریانو باندې بادشاهي وه. ګوره څومره بادشاهي یې ده. دې پیریانو به وله کار کو، یعملون له ما یشاء من محاریبا او وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. دا غټې غټې دې پیریانو به وله کار کو. نو غټې غټې لوی لوی پینې او لوی لوی خانکونه به یې وله جوړول او آبادې به پې جوړول، آبادې غټ غټ او تصویرونه به پې جوړول. هغه زمانه کې د تصویر سازۍ اجازت و چې محل به یې جوړ که نو ځای په ځای به یې په هغې کې خشته خشته تصویرونه جوړ کړل او خشته خشته ښکلې ښکلې نقشې به یې پکې جوړې کړې. یعملون له ما یشاء من محاریب او دا غټې غټې بلډینګونه به یې پې جوړول. دا خدای پاک دل یو بادشاهي ورکړې وه، پیسه ډېره وه چې پیرې دې تابع شو بیا د څه کمې دی. بیت المقدس یې جوړاو، لګیا دي انسانان هم پکې کار کوي او پیریان هم پکې کار کوي. او پیریان بتلل په دریاب کې دننه به پې غوټې والې وی د دریاب د مین نه هیرې او جواهرات او ملغلرې راوباسئ. دریاب کې دننه څوک غوټې والی شي او شا به په دې غرونو ګرځی او چې کوم خشته خشته کاڼې او تیږی هغه راغونډوی چې په دې جومات کې ولګو. ښکلې ښکلې اعلی ماربل او مزیدار مزیدار څیزونه دا به پیریانو راوړل. زمونږ پښتانه وایي که نه وی پیریانو ته غزنې څه دی، په یو سیکنډ کې یو ځای ته بل ځای ته رسېږي پیریان او دا ټول تعبیر. نو تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې مالداري څونه شوه او بادشاهي یې څونه لویه ده. لیکن یو ځل د جهاد دپاره اسونه یې ورته راوستل، وی اسونه چې څومره دي دا حاضر کې، اسونه یې مخامخ ورته ودرېدل. نو ډېر اعلی اسونه او قیمتي مزیدار. دې شورو دې د دې اسونو معاینه کوي، په چا لاس راکاږي، په دې غاړه باندې، د چا په ملا باندې، او ډېر زیات خوشحاله دی ورته. الله دومره اسونه دې راکړي دي، څومره اعلی قیمتي خشته مزیدار. دې کې د مانځه وخت شو او د مونځ وخت لا مونځ پاتې شو. اوه قرآن شریف کې الله فرمایي دا څه شو، دې د دنیا مینې خو زه د الله نه غافل کړم. فطفق مسحا بالیمین والعناق، وی ورشه توره روانه دا ټول بالالوم پرېږدمې نه. ګوره دنیا خوښه وه، په دې اسونه جهاد کو او د دنیا بادشاه دی
او دا اللہ نے غختم دا داسی تے غخت دا وی داسی براکے چی تر قیامت پوری دا بلچانی او اللہ وی بالکل میں والا ورکلا خوچی یو منستی داغی اسونو دا وجہ پاتی چو طول اسون علال کلل طول زبح کلل علال کلل دا خیرات تے چی سمر خلقی خورے ولی اللہ نے غافل کلل رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ دنیا بری دا اللہ نے غافل کئی کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ اللہ وی دنیا میں خوخہ کردے دا وخیرت پیر کردے اخیرت با یہ رہنا اللہ بنے رہے نو دنیا بدا ندا اسم نشتا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا ترور زیرے دیر لوی صحابی دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکل نبی ہر پیغمبر یو خاص مددگار مرگری وی حواری وتوی و حواری الزبیر زما خاص دوست و خاص مرگری حضرت زبیر دے نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ترور زیرے او دا بی بی دا حضرت زبیر او دا حضور پاک بی بی دا خوین نیم دی حضرت عائشہ صدیقہ دا نبی علیہ السلام مبارک بی بی وا او حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت زبیر بی بی وا نو خد دا دوار خوین دی چکل وفات شو پا بخاری کے پا جلدسانی کے اوگد حدیث تے او گران زیم دے گران دا وصیتو که خپل زوی تزوی را مختا اے بچے پا ما قردون دی گوری دا قردون بخلاصے دویش لکا درہم قرضو پہ دویش لکا درہم دیر قیمتی وی دا بخلاصے وی دی اب دیرہ خدا سنور وصیتو نے مقلت نو چے اگا مالو نے قیمت کل نو دو لکا کم شپک کروڑ درہم مالی وخطا دو لکا کم شپک کروڑ درہم چننتی اربون روپے جوڑے گی نو مال گٹل او مال جمع کل حرام نش خدای با سر نپرے دے اللہ نہ بغفلت نہ کے منگ دا مال اثر کرے دے خدای پرے خد حالانکہ دا مال او دولت کدی مالم خوخین خدای و نساء خدای تا توجہ ورکا ذکر دا مال او دولت او دا عمر و عزت خدا اللہ پہ اختیار گن دا حضرت سلیمان علیہ السلام حضل پلارت میگی دی پاغانا تکے نو چرا دے میگو که مشر میگی دا نو آغی چغو والا آوازو که یا ایوہ النمل ادخلو مساکرکم اے میگیانو خپلو کورونو تسولو کننو دے لا یحتمنکم سلیمان و جنودهم لا یشعرون سلیمان او دا غلق کر روان دے سنق پیدا باندی کی دو چخلام نکی پزان نپوئی گی گوردیر لوی پتے زی روان دی فتبسم ضاحكا من قولها سکل سلیمان علیہ السلام اخد میگو پا آواز پویدا او پا خبر پویدا آواز ووریدا نو وی خندل مسکیشو وی خندل مسکیشو امیگیل ورغی وی او خبر در تکم وی سمر خوراک خوری ستا سمر رزق دے سمر خوراک خوری وی پا کال کی او ساس کی او با طول کال کی دا ساس کم سیسا او دا غنم دا دانی او معمولی غندی صدا دا ما دا طول کال خوراک کی وی رشتیا دے وی یو رعیت تے حکمو کے دا میگی والے او خاص دے کی بند کے کی دا تبارو ندی او دا غس یو دانا یو نیم خوراکم مرتکے دے او یو ساس کی اوبم مرتکے دے یو کال چے تیر شو اگا اوبم اقا سے پاتے وے لگی شان کمی شوے وے او اگا دا غنم داناوم اقا سے دنی من زیادہ پاتے وے لگے خوڑا لے وے نو میگے زانتا حاضر اکلا وی ٹک تی ویلی دی رشتیا دی ویلی دی دغا دی خوراک دی وی اغوارا سغوارا چے دل درکم ستا چے سخوخی مانا اغوارا چے درکم وی چے دا سغوارم نشرا کولے چے دا سغوارم نشرا کولے وی دا در کوم سکما میوہ دے پکار دا او کم خوراک دے پکار دے وی خیو شیدن اغوارم تکلا شرا کرانا وی اسدے وی زد دی عمرن و رزقن وی عمر امرا لزیاد کو روزی امرا لزیاد کر دا دو سیزون اغوار زما چکم عمر دارا لزیاد کا وی دا خو میں پوز کے ند او جدہ سونا روزی خورم
داسې طاقت راکه یو غنم په کال کې خورم چې بیا 2 خورم 3 خورم 4 خورم. اوس د یو ساس کې یو سس ټول کال کې خسکم نو چې بیا یو چاټه اسکم وی دا خو مم په وس کې نه وجود کې د تبدیلی نه جوړ راوسته وی اسوي چې غواړه چې درکم. یو ځلې الله ته سوال وکړ، الله ډېر لوی مال او دولت ته راکړی دی، زه ستا د ټول مخلوق له ډوډۍ کوم، نشي کولی. نه ما ته خو الله تا طاقت راکړی دی، یو کال د پاره اجازت راوی نشي کولی، وی یو میاشت له اجازت راوی نشي ورکولی، وی یو هفتې له اجازت راوی نشي ورکولی، یو ورځې له خو راوی بالکل نشي کولی. الله درخواست کوم یو ټیم له اجازت راکړه زه ورکوم، یو وخت له وی ښځه درمې فوراً پیریانو ته انسانانو ته حکم شروع چې د الله نه مې اجازت غوښتې دی او د الله مخلوق له ډوډۍ ورکوم. او چې څومره شاړې ځمکې دي دې کې کرونده وکړې، چې کوم کې غنمي غنم وکرئ او جوار پکې وکرئ. مثلا هغه زمانه کې چې د خوراک څه څیزونه ګیاګانې مو کرئ، سبزی مو کرئ، ټماټر هر شی وکرئ، میوې مو کرئ. پیریان دیوان لګیا دي او الله تعالی ولا هر شی تابع کړي او هوا تابع وا. هوا چې تابع شو ورځ بم در طرف پیدا کوي او باران بم در توریږي. ار ټوله دنیا زرغونه شو او د دریاب په غاړه د الله په حکم یو لوی ځای کې دار سره جمع کړل. پیریان دیوان لګیا دي، انسانان هم لګیا دي، رشې جوړې شوې رشې. هلته حیوانانو لم خوراک ورکوي، د هغې ګیاګانې هم را جمع شوې او دا پیریان دیوان په دې غرونو او په دې ځنګلو کې ګرځي او د هغې ځای نه میوې را غونډوي. داسې علاقې دي چې هغه هم سم د میوو ډکې دي خو د انسان لاس ورته نه رسي، لکه د افریقې او د یورپ دا ځنګلې او د غرونو دا سرونه، قسم قسم میوې به یې پکې، خو مونږ هغې ته نه رسېدی شو، نه ورته انسان رسېدی شي. دا پیریان لګیا دي، دا هغه ځای نه دا سیوان او مڼې او قسم قسم څیزونه دي را غونډوي او راوړي او دا ګیاګانې هم راوړي او دا خوراکونه دي. د دریاب په غاړه د دنیا یو لوی ځای دی، هغه میدانونه ډک شو. هوا تابع د هغه پې د پاسه چلیږي، یخه هوا چلیږي چې دا خوراکونه سخانه شي. اوریاس پې د پاسه ولاړه ده چې نور پې نه لګي. چې هر څه جمع کړل او د ده خپل خیال دا دی چې الله خو وایي چې ته یو وخت هم خورا ډوډۍ نشي ورکولی مخلوق له رزق. دا ما دومره مال جمع کړ چې دا ټول مخلوق ورته ونښلي، په کلونو کې هم نشي خلاصولی. میږي دي څونه به تې خوري، کبان دي څونه به تې خوري، انسانان دي څونه به تې خوري، او دا ټول حیوانات را جمع کړو چې ونښلي ورته نو څونه به تې خوري. او هغه زمانه کې مخلوق هم دوره نه چې اوس څونه مخلوق دی، په یو خاص علاقه کې مخلوق اوسېده، دومره خور نو. الله د مشورې نه بغیر پیغمبر کار نه کوي. الله سره مشوره وکړه، الله د چا نه شروع کوم؟ وی د دریاب د دې حیواناتو نه مخکې شروع. وی دا به څنګه راځي؟ وی ته ول آواز ورکړه، زه به آواز دې ټولو ته ور ورسوم او ټول به راشي. حضرت سلیمان علیہ السلام ول آواز ورکړه، ای د دریاب کبانو حیواناتو چې دریاب کې څومره یې، ټول زما میلمانه یې د الله په حکم، ټول راشه د دریاب په غاړه مې قسم قسم څیزونه درته ښودي دي چې د چا پکې کم شی خوښي خوله راوچته کې واخلی دی. چې اواز یې وکړ یو کب راغی او خولې یې راوچته کړه د دریاب یو کب، او دا جامې لکه د قینچي په شانتې، یو سر یې د رشې په یو طرف کې کېښود او بل یې په بل طرف کې کېښود، او چې دواړه یې راغونډې کړې چې څه موجود و ټول یې الواق تیر کړل، هر څه ختم. اګایا میوې خوراکونه غوښې چې څه ټول په یو جامه کې یو کلب سره هر څه تیر کړل، خوند یې پې ونه و، هر څه ختم. حق دک سلیمان علیہ السلام سره د وزیرانو په تخت شاهي ناست او تماشې ته خوشحاله دی چې مال خو ډېر دی او دا خو په کلونو کې هم نه خلاصېږي، او سره د وزیرانو د دې نایبانو شورا ممبرانو د پارلیمنت دا ټول ورسره ناست دي چې شی هر څه هغه و او هغه کب او خولې وازه کړه. سلیمان علیہ السلام ورته وویل اخو تا هر څه ټول خلاص کړل، یو الواق سره دې هر څه خلاص کړل، دا دې څو کړل؟
اکب ورتوی خم علمت سوک دا خبری کئی چی دی نشورا کولی نو دا غختم دی ولی میلمت او یو میلمه راولی او ډوډۍ ورته کېدی او ډوډۍ خلاصه کی او ورته ټوله ډوډۍ دې خلاصه کړه او میلمه وایي زه یې بېعزتۍ له راوستی یم چې دې نه شوه راکولی نو دا خبرې دې راته ولې کوي میلمه ته څوک دا خبرې کوي نو خدای ته وګوره میلمه هم دا لوبې کوي دونه خوراک میلمه خوري میلمه هم څه خو بویه که نه د مکه مکرمه کې د حاجیانو ته ضیوف الرحمن وی دا اللہ میلمانا دا اللہ میلمانا بس دے زی پا دے بوڑو نگولی چی ضیوف الرحمن دا جان چی دا اللہ میلمانا دی نو دا جان بعد چیل تلاشی نخری مخری ری کئی بیا دی نشغن دیشی چی من خدا اللہ میلمانا یو دا سر دا سے لگوچا توڑی من خودی دا اللہ میلمانا یو نا کولر نوبم کلتوی کی گلاسم بیزای و غرزای مونږ د الله میلمانه یو نیو حاجي صاحب هغه کولر نوبر اخیستی او په کمې د بر نه راغلو ټول کولر یې په قالین د پاسه په مکه مکرمه کې ورته قالین یې مولړه او ټول میدان هم لون شو خادمانو رامنډې کړې نو هغه یو خادم ورته غوسه کېده چې ټول کولر د زمزم دی نیکبخته واله او ټول قالین دی مولړه او ټول ځای دی مولړه دا دی څه وکړل نا غبل خادم اگا یو تاوی وی ماما دا اللہ میلمه دے غصہ و تمکو دا اللہ میلمه دے نو دا خواہ کی بل کولر تناستو میں ٹک تا دے خدا اللہ میلمه دے بے شک دا میلمه خلق لحاظ کئی خو میلمه بام دا کور بخیال ساتی کر دا سے خونر چی او میلمه راگی و توی دا میلمه رے او میلمه دا لپا بیٹک کی دا پاسا غول کئی پا دارے نو دا میلمه با دا کور بخیال ساتی و کور با دا میلمه خیال ساتی نو دا میلمه ولی ظلم کوي چې غون کولر زمزم یې واړو او د حرم مقدس ځمکه هغه قالین ټول په اوبو باندې لتال کړ نو مې ټیک ده چې دا میلمه دی بېشک د میلمه به سړی قدر او لحاظ کوي خو میلمه خو به هم درته په بیټه کې په قالین متیازې نه کوي خو به به ته په قالین د پاسه لاړې نه تو ګیرې به هم خیال ساتي نو د میلمه په کوربه حق دی او د کوربه په میلمه حق دی نو سلیمان علیہ السلام اگا کفتا وی وی ارسد اخلاص کل نیک بخت دادی سوکلل ما خود دنیا دا خلقو لبسور کم وی میلمت سوک داسی وی لکدا ماتا چرے ہوئے وی ارسد اخلاص کل اس بسکی اکب و تسوی وی چی دے نشورا کولی ولی دے غختم وی دا ما چی سونو خولل وی دا دوان ولی را لروزانا اللہ را کئی دا اللہ سونا لوی طاقت سونا لوی قدرت انما قولنا لشيء ان نقول سنگر اذا اردنا ان نقول له كن فيكون ته چې غنم کرم نو په ډېر ستړی شم ته چې غنم کرے ډېر په ستړی شي زمکه باله نو ډیران باچه نو غنم بکرے نو بخور به کې نو ساتنه به کې نو شپږ میاشتې کم او بیش به پیو لګي نو کلا دا عفتونو دا گلینو دا با اللہ بولا تخم ورکی دا ځای کې وکړه نو د سترګې پرب کې با غنم کرلی شي او د سترګې پرب کې به زرغونم شي او د سترګې په دقه یو رب کې به لکه د غرونو غوندې غله جمع شي نو زه ستړی کېږم په کار الله نه ستړی کېږي مالا موده شته چې دا کار به په دونه موده کې کېږي الله له موده نشته نو یې دا چې یو نوړی تا راکړه دا روزانه الله دوه نوړی راکړي وی نن الله تا ته وسپارلم ستا په سوال وی نن به نار ګرځم یو نوړی مې وخوړه بله نشته نن به نار نه وګرځم کاکا نار به ګرځې لوی شی دې ووایو نار به ګرځي نو رزق د چا په اختیار کې شو د پروردګار د الله په اختیار کې روزي رسان لوی ذات دی او لوی الله دی نو ته د دنیا د پاره الله پرېږدې دا دنیا خو د الله په لاس کې ده دنیا له به الله نه پرېږدې دنیا له الله ولې پرېږدې که دا وایه چې یاره که دا مونځ کوم او دا ذکر کوم او دا تلاوت کوم گاک را نزی او دا بخور دا اوبه می خرابیگی
نو خود دنیا دا پارا دے اللہ پریخو کنا نو دا دنیا خدا اللہ پلاس کردہ سے بنے کے دیرونو دنیا یو مثال در در یو بادشاہ یو سڑی تاوے وی زما یو باغ دیر خشتا باغو دا بادشاہ دیر علا قیمتی او دا اغی باغ پا ہر طرف کی میوے وی دا باغ سلور گٹو ندی و سلور والا دا میوو ڈک دی یو نوکر توی دا سیو کا جلال شاش کرے والا او مال پا دے باغ کے آلہ میورا غنڈکا چی کم تا تخکل اخکاری او کم خشتا میوی پا دے باغ کے آمال را غنڈکا خو گوری یو خبر در تکم چی دا باغ پا کم ایسا یو دل تیر شوی دوبارہ بوتا نرازے دا باغ پا کم ایسا جی چکر ہو کن او بیا پتہ رتاو لگے چی او خودل تا خشتا میورا نپاتی شوا بیا باو پس نرازے مخ کی ترالا چی کم میوه دی خوخ شو امال را غنڈا کدش کرے کی رولا خو واپس با نرازی چی کم علاقہ باندر چکر ہو دوی دا خو آسانا خبر وردن ود پا خی طرف پیشو روکلا خی طرف تا چی کم دیوالو گوٹو ناغی کی علاق اسم میوه وا دیو تاو دری دو لاسو چطوی چی دا میورو شو کم دش کرے کی واچون بیاوی اسنا چی پا غبل گوٹ کی دا دین خی ورگا دا نرا شو کم اغبل گوٹ لنا چیل تلال اغا واقعی نورم مزیدارا وا اعلا وخا نو دیب گردی پا اغا بل طرف کوشش کی چی عالم چی بادشاہ لخوت خشتا میں ورا غنڈا کم بیا پڑا کی سوچ کی اسنا پا اغا گوٹ کی ردین خی دکا بادشاہ خو ماتا وی خمی ورا ولا دا خو خدا خو کی دی چی ردینم خی ورگا دی باغ نشو کم اغا بوٹو نشو کم اغی لچی ورا غی اغم دیر علا میں وا دا بیاش کرے زان تیار کا بیا ویر بادشاہ خوی خمی وراولا اسنا پا غبل گوٹ کی ردین خی دا نشو کو اغی لازم چی بل گوٹ لور اغی غتشتورو پکی او میوام نوا اسم پکین حق دک ادرد اس بسپو ما تا خو بادشاہ می وراولا و خمی وا ما خو خی میوی پریخو دی پا دی سوچ چی دل تبا خی دل تنبا التخی التنبا دل تخی او بادشاہ را باندې شرطم لگوڑے چی پا کما باقی او دل تیر شوی دوبارہ با نور دی نو نا دے گوٹ تا واپس لیشم سوکیداران ولار دی نا غی تت لیشم او نا دلتا نو تش تور تشش کرے دا باغ نوود دقر دنیا مثال دی نن روز پا مارالا زمزک خیری سباب عبادت کم نن پریدوا نیم ازگار سباب خوات دان ازگار کم یہ سبار ود راشی یہ رت پریدوا نن سباب دا دے قضا منظرم امرا گردوم کا خیری او سباب خی عبادت کم بل رز بکم او واپس خو پا دی باغ دا دنیا نشی رات دی چی کمر وز دیو والا باس دا ست باغ تباورا سی پا آخر روز تخوی نن دا سبا او سبانا بل رز او دا بل رز او دا مرگ زن قدن بدا باندی راشی بیا خو واپس د دنیا باغ ته تلیم نشي او هغه وخت کې بیا عملم نشي کول نو تشتور با خیرت ته دی خو چې د باغ په غم ګډ دا سړی نه نوته او دا غې نه میوه شو کولې ونه ټیک په ورمان کاو کنه کاو دا قرنګ د باغ دا یو ورځ د باغ یو طرف ته پکا دي چې موږ دینه فایده والو موږ په دې کې الله خوشاله او موږ د آخرت لپاره تیاری وکړو دا لویه خبره ده کم مال او دولت خدای در کدا غین دا خیرت گٹوالا اللہ پہ خوشحالا کا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یو دل ناستو یو سڑے والا راغی وی سیب داری دیم دیر مالدارو وی دا جیلانی چی ورطوی دا اصل کی گیلان دے گیلانی دے دا پا دے دغه کې بغداد کې او په عراق علاقه کې او خار دی او عرب خو غاف نشي استعمالول نه هغه غاف تاوی جیم وای هغه جیلانی وته وای نو دې یو ځل ناس دی یو نوکر ولا راغی وی پاکستان کې ستا بلا بحری بیړه کې چې څومره مالو نو کېشته غرق شو دی وی الحمدلله نو لک سات پس بیا اثری والا راغے وی سیب کشتے بچ شوا طوفان پہ راغے من خوی واولی دا خو نبت بچ شو مال دے بچ شو نو دی بیاوی الحمدللہ نو چیز درس اخلاص کنو شاگردان دا دے لوی عالم ہو گورے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ محض صوفی نو دے لوی عالم یو تفسیری دی کہ تفسیر جیلانی پشپگو جلدو کے
او ډېر لوی زبردست عالم دی، د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مسلک هم دی، هغه مذهبي دی. نو شاګرد ته تاسو که درس نه پس وی صاحب وی چې مونږ چار اصلي ته وی چې کشته غر کا شنو بیا دې مې الحمدلله، او چې به وی چې د غر کېدو نه بچو بیا دې الحمدلله. نو په غر کېدو د خدای ثنا وي، په پیدا کېدو د خدای ثنا وی نه، ما په ثنا په دې نه دا وی وی چې درا اطلاع راکړه چې کشته غر کا شو. نو ما خپل زړه ته وکتل، زړه مې د کشته په خپه دی او کنه دی خپه، نو له مې نو خپه، لمه مطمئن و مطمئن اس قسم خپنو، او لکی میں داشی پروتو کہ اللہ خوستا مالو تارا کڑے لال کنا. اخیرت ہونا دی تلی دنیا لالا کنا، اخیرت تلال نو دا تبید دا انسان دا پار، نو مانا خو اخیرت نا تلی مانا خو دنیا لالا، او دا دنیا را کڑے تاو تارا واغشتا نو با پا کسی دی. اوس ما سره یو صادر د چا امانت پروت دی، او ما لا غسلی راغی و غصادر رانه پورته کو، نو دا پیور سوله خپا کېږم. خو پردی شی و راغ را کړی او ما ته سموده فایده واغشته، واپس را نه واغشته، خبر خلاصه شوه. نو لکه مې سوچو کنو خپا پسې نو ما وی چې الله دا مال خو تا را کړی او تا را نه، لکه مې دا پروتو او دا مال تا را کړی او دا مال خو تا واغشته، نو زما پکې څه دي ولې خپه کېږم. نو ما په دې د الله حمد وی چې شکر دی خدای چې د ما زړه کې شي پسې خفګان نشته، حمد شکریه ده الله. وی چې بیا غالک راغی او راته وی چې هغه د مال کشته بچ شو دا وړېدلونه او مال دې محفوظ شو. نو بیا ما خپل لته وکتل، چې زړه ته مې وکتل نو زړه کې مې ډېره خوشحالي نه وه په کشته بچ کېدو. ما وی خو واقعي د دنیا د اعمال خو د ډول او زیب و زینت دی، که غر کوه نو ښه به وسړیه د سوکینه او د سوچونو فکرونو به اخلاصم، او دا اوس را پیدا شو نو دا اوس بیا به سوچ او فکر کوم د دې زکات او د دې خیرات او صدقه ده، دا بس کم دی اکدم او څوکیداري او سو. نو لکه مې اړو دا سوچ ورپسې نو په دې پیدا کېدو مې په زړه کې اړو څه خوشحالي رانله، اړو فکر رانه مې الحمدلله خدای چې زړه مې هغه طرف ته متوجه نه. ګوره مسلمان به داسې کمال والا راضی هم به د الله حمد ادا کوي، کمال ته ځي هم به د الله حمد ادا کوي. مال راغی دا بس خوشحالي ده خبره ده د الله حمد ادا کا، که لال وی در سو کینه خلاص شو قصه خلاصه ده. یو ځل دې په خپله یو واقعه ده ذکر مې وکړو، یو واقعه درته وی دې خپله یو واقعه وی د کلي نه ووتم، طالبي مې کوله، علم مې زده کوم. وی دریاب په غاړه دجلې په دریاب روانم زم لاړم یو ځای کې یو استاد نه مې علم زده کوم. وی پیسې را سره خلاصې شوې، نو پیاده سفر یې کلي ته وطن ته خو واپس نشم راتلی. نو وی هلته کې د دریاب په غاړه یو بوټی و د میوې، نو وی زه به تلم هغې نه به مې یو میوه راوشکوله، په هغې به مې خپله ګزاره کوله، او کله به مې د هغې پاڼې راواغېستې په خوله کې به مې وچوپلې، په هغې به مې خپله ګزاره کوله، او اوبه مې راغېستې بس او مې څکلې. نو وی یو ځل لاړم، وی چې ورغلم نو وی هغه میوه د ما نه مخکې چا شکولې وه، وی اوږې رالم واپس، نار نورم واپس رالم. چې واپس رالم جومات ته ننوتم، وګېمه وی دې کې یو سړی راغی جومات ته راننوت، یو میلمه، او یو غټه کاسه وه سره د خوراک ډکه ده، غټه کاسه ده، هغه د دې پولو د چرګانو د دې خوراکونو ډکه ده. وی چې دې راغی او هغه بینې په ما ولګېده، نو زما ورته سترګې نیغې کړې، زه خو وګېومه. اصلي زه ولیدم چې دې خوراک ته ما وکتل، خو هغه د جومات یو ګوټ کې کېناسته وه، خوراک خوري، او ما ته اواز راکړه چې ملګري راځه ما سره ډوډۍ وخوره. وی ما وی چېره بس تمه دې وکړه ورځم نه، مې چې نه بس مهرباني، خو داسې ومه چې نوړی هغه اوچتی او په خوله کې لاړې ورته زما راځي، شون پې هغه وی او په خوله کې ورته لاړې زما راځي، خو ټینګ شومه. هغه بیا راته وی چې راشه ما سره ډوډۍ وخوره، مې چې نه خورم. وی په را باندې وی پېښ شو چې دا سړی څه ضد نیولی دی او نور خیړه کېږي، وګېد را پاسېد او قسم یې راکړه چې ستا دې قسم یې چې ډوډۍ به را سره خورم. وی ور پاسېدم، وی ډوډۍ مو سره شروع کړو، چې ډوډۍ مې شروع کړله، وی ما ورته چې مېلمه ته څوک یو د کم نه نه رالې؟ وی یاره زه خو د جیلان یم، او یو بوډۍ ښځه ده هغې را لېږلې مه چې زما زوی دی د علاقه کې،
ورشه د علم طلب پسې تر عبدالقادر نوم دی عبدالقادر جیلانی او رالی 12 شرپې راکړه چې دا به هغه له ورسې نو هغه هلک پسې وګرځېدم خو پیدا مې نه کړ نو ډېر اوږې شومه نو د نیمې شرپې مې دا خوراک ځان له واخلي چې زه دا به اوس وخورم نو زه به کلي ته ځم واپس چې موړ خو شم که نه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وایي مې چې هغه هلک خو زه ګوره روزي به خدای درکوي د دنیا یو مثال دی یو سړی وایي جومات ته راننوت په دې جومات کې د څلورو ګوټونو کې 4 کسان ولاړ دي یو هغه ګوټ کې ولاړ دی یو هلته ولاړ دی یو هلته ولاړ دی یو هلته ولاړ دی خپل عبادت کوي نو یو جینۍ راننوته هغه جینۍ سره یو کاسه ده او خشته ښکلې جینۍ ده او یو کاسه ورسره ده او په هغې کې غوښې دي وډوکي دي پکې او سامان دی د یو هلک له ورغې هغه ورته اډو ګوري نه او دی ورته کاسه دقسې نیولې چې دې نه څه وخوره هغه ورته بلکل ګوري نه نظر ورته نه کوي کله ورته دا جینۍ مخکې تاوي کله یو طرف ته کله بل طرف ته مینت ورته کوي چې خدای دپاره ما دا راوړې ده او ته مهرباني وکړه دې نه خوراک وکړه هېڅ کتل ورته نه کوي اخره کې چې ډېر منت زاري ورته وکړه نو هغه سړي د هغې نه یو هډوکې راواغېسته هغه هلک او ویې خوړه او چې هډوکې یې راواغېسته نو دا جینۍ پې په دې مخ وویشته بیا او دا هلک وایي چې زه ورته اوس نیغ ګورم چې مخ ورخ کې راته زه ناست یم او لاړی غله پکار دا چې دا خوانچه دې نوم بیا ماله راوړې وه او په دې سوچ کې مه چې هغې نه خوري اوس بیا ماله راوړي ځکه ته انکار کوي او راضي کوي یې ماله بیا راوړي خو یې ماله نه راځي زه ورته نیغ ګورم چې اوس په ما بیا رحم راشي او ماله به راوړي او چې هغه هډوکې رالي دا ښځه پیولي چې بل هډوکې اوسګاري بیا پې دا ښځه ولي بیا وی زه نیغ داسې لږ ورنږدې شوم چې ماله بیا ورسره وړي وی زه یې په ځای پرېښودم هغه بل له لاړه جینۍ وی چې بل له لاړه وی هغه ورته اډو ګوري نه خوراک ته ګوري نه دې جینۍ ته ګوري او دا جینۍ لګیا ده هغه راضي کوي چې دا دې لږ وخوره که نه شابه ډېر ښه خوراک دی او ته مهرباني وکړه خوراک دې وکړه خو چې ډېر یې مجبور کړه نو هغې هم دا چل شروع وکړه هغه بل هلک چې هډوکې به یې راغېسته غوښه به یې ترې خوړه نو په هډوکې به یې دا جینۍ ویشته وی زه ورته هسې لږ نور هم نږدې شوم چې دا ماله ولې نه راځي هغې ترې نه خوري او دی په زور ردا کوي او زما وتړه شوې دي ماله وی خیره 3 لم ورغې 4 لم وی اخره کې ماله جینۍ راله وی چې ماله راله وی زه خو ته اوږې مومه وی ما ته وی چې خوره که نه نو ما وی چې د دې دی به دا رواج یې نو چې نه به خوري او په زور به ردا کوي نو ما داسې خوا دې خوا کړي ما ته چې خوره که خورې ډکېږي خوره ګنې زم ده نه ته خورې وخوره ډکېږي نو وخوره او که نه خورې زه دنه لالمه نخرې دې شروع کړي کله یو خوا ګورې او کله بل خوا ګورې مې چې واقعي که دا جینۍ ورته خورم بس نو ما یو هډوکې راواغېستو وایي چې راوامې غوښه مې ته وخوړه نو ما ویل به دا رواج چې خوراک خورې نو په هډوکې به هغه انسان ولي نو وایي هغه هډوکې مې اوچت کړه او دا جینۍ مې په دې مخ وویشته وایي چې په مخ مې وویشته وایي هغې هغه کاسه کېښود او په ما له پاسه راونښته خدای دې بې خو باسه زه ما دله ډوډۍ راوړو ته ما په هډوکې ولي دا څه کوې وایي ما ته وایي چې زه څه خبر وم چې دا بره د علاقې رواج یې هغې دا چل کو نو ما هم دا چل شروع کوي خدای دې بې خو باسه د دنیا ما جینۍ راته وایي د دنیا ما دا 4 والا ما نه خفه دي رضا کومې نه رضا کېږي او ته خو هغه ځای نه دې شیش ورته اخیستی و او خولې نه دې ورته لاړې بېدلې ستا رضا کولو تعجز نشته که خورې خوراک ډکېږي ډک شی ګنې برابروم دی حقیقت هم دا دی ګوره الدنیا ملعونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه دنیا چې سړي نه آخرت یاري دا وایي د خدای نه ډېره زیاته لرې ده لعن عبد الدرهم والدینار نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سړی دا پیسو پسې نښتې دی والله یېر دی او کمبل پسې نښتې دی او مال پسې نښتې دی دا وایي په درې د خدای لعنتي نو 2 قسمه دنیا مې بیان کړه ما درته وایي دنیا ګټل د دنیا مال جمع کول وخان اغشتل لسونه اغشتل ځان له کور جوړول ځان له جیداد دا منع نه دي حرام نه دي خو یاره چې الله غافل نه کې رجال لا تلهیهم بیع ولا ذکر څنګه دی تجارت ولا بیع عن ذکر الله
اللہ نے بنا غافل کے گی. او کما او ماوی چی طلب دا کسب حلال فریدتن بعد الفریدہ، لیکن کما دنیا چی اغت اللہ نتا غافل کئی او منذر نپاتی شی او اللہ دی یرشی او اخیرت دی یرشی، دا خطرناک دنیا دا. حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دا بیا دا ہر گناہ بنیاد او جرل دا. قرآن حکیم کے اللہ فرمائی کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، وی تاسو اخیرت پریخی دے دنیا تا متوجہ ہے بس. نو که معمولی تکلیف در ترازی نو نے چغی جوڑی کری بیا، که خپل خوک شي نو نے بیا چغی جوڑی کری، که معمولی بیماری در باندې رااله نو بیا چغی جوڑی کری. ولی دا شی دی خوخ دی کنه رجانه دا خوخی چی دی نو بیا ورپسې خپای. او که اخیرت تی خوخی او مقصد دی اخیرتی، دا دنیا کڑاو دا دنیا پا تکلیف بیا خفگان نکے، بیا خو آغا مقصد دی کنه اللہ مقصد دی. نورو دنیا کے جو سیگے تجارت بم کے، گٹھا بم کے، دکانداری بم کے، اور دا دنیا کسب بم کے، بچولا حلال نفقہ بم گٹی، حیث قسم ممنون دی. ما دا ډیرو صحابو مثالو ندر تدر کل. لیکن اللہ بنا یہ رہو، پل منز بنا پریدو، پل ذکر بنا پریدو، او خپل عبادت بنا پریدو، او دا پیغمبر علیہ السلام مبارک تابعداری بنا پریدو، او دا شریعت احکام بنا پریدو، او دا شریعت پا طریقہ عمل او پاغی تل بنا پریدو، او ټوله زندگی با دنیا لنورکو سبا خیرت لم ورکو کنا. ټول وقت سلیرش گھنٹے با دنیا لنورکو، سلیرشو گھنٹو کی بسا اللہ لم ورکو، سبا دعوت اللہ لم ورکو، سبا دیلم ورکو چی مانا اللہ راضی شی او مانا خدای راضی شی، او دا سے عملو کم چی مخلوق تا فیدہ ورسی. نو دا یو مثال دے. اللہ دی منگلہ دعا کہ دنیا و دا آخر خیر نصیب.